دغه ماشوم لا د نړۍ رڼا نه ولیدلې چې سترګې یې پټې کړې. دې ماشوم نه ژړلی و، نه یې شیبه تنفس کړی و. دی د اشغال له ویرې زیږېدلی نه و، بلکې وژل شوی و. خوست د 20 کلن اشغال د وحشت په لمبو کې لولپه شو. د عامو او بېګناه افغانانو د وینو ویالې وبهېدې او تر ټولو زړه بوږنونکې یې دا چې د یوې امیندواره مور خاموشه چیغه تر اوسه د نړۍ غوږ ته نه ده رسېدلې. دا یوازې یوه پیښه نه ده، دا د بشریت پر جبین یو تور داغ دی چې د اشغالګرو لړندو بمباریو، شپنیو چاپو او بمونو څخه رامنځته شوی دی. دا داسې ناپیلې او پر بېګناه ولس تپل شوې جګړه وه چې د وحشت انځور یې هېڅکله د خلکو له ذهنه نه توږل کېږي. په دې جګړه کې خلکو خپلې میرمنې او اولادونه له لاسه ورکړل. ورونه، ورېرونه او ورېرې یې زخمیانې شوې.